سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى. معزز سامعينو، اولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثانيا د اطلاعات او کلتور ریاست او همدارنګه د کلمات علمی څیړنیز ادارې لخوا نسی کوم مجلس برابر شوی. الله رب کریم دې دغه مجلس په خپل عالی دربار کې قبول او مقبول وګرځوي او الہ العالمین دې د موږ ځوانانو ته د لا ډیر زیار او کوشش کولو توفیق ورکړي. یقینا موږ په ټولنه کې با استعداد ځوانان لرو، خو په کار دا ده چې هغوی له د خپل استعداد نه ښه استفاده وکړي، ښه ګټه ترې واخلي. فراغت الله ورکړی، ستونزې مشکلات دومره نه لري چې هغه د دوی د تعلیم او د درس او د تدریس مانع وګرځېږي. نو په کار دا ده چې له خپلو استعدادونو نه ښه ګټه واخلي، مطالعې ته کافي ډیر وخت ورکړي او کوشش وکړي چې له خپلو ځانونو نه د موږ ټول قدرمن ځوانان متخصص کادرونه جوړ کړي. هغه که د دیني علم په برخه کې دي، که د عصري علم په برخه کې دي، هڅه او زیار به مو دا وي چې په هره برخه کې ځان نه لوی علما، هغه خلک چې هغوی د الله د دین دپاره، د اسلام لپاره ډیر زیات خدمتونه کړي دي، هغسې اشخاص باید موږ تاسو له ځانونو نه جوړ کړو. قدرمنو، موږ لوګر کې سږ د کانکور ازموینه کې 2452 کسان ګډونوال لرل، خو له دې ډلې نه هغه ځوانان چې نن دلته ستایل کېږي دا په دې باندې دلالت کوي چې دوی محنت کړی ده، زیار یې ویستلی، هڅه یې کړې ده، تکلیف یې تیر کړی، درسونه یې ویلي دي، بېخوبۍ یې کړي دي او نن ورځ دا د نتیجه ګوري. هر ځوان ته پکار ده چې له ځوان نه افتخاري شخصیت جوړ کړي، چې هغه دپاره هم داسې یو مجلس جوړ سي او بیا وستایل سي، ستاینغونډه ورته ونیول سي او د هغوی د تشویق دپاره د موږ قدرمن علما، مسؤلین او د مختلفو برخو ماهرین خپل بیانونه وړاندې کړي، تر څو هغه ځوانان چې هغوی تکلیف کړی، محنت یې کړی، زیار یې ویستلی، هغوی تشویق سي او نور ځوانان دې لارې ته را تشویق سي تر څو هغوی هم زیار او تکلیف وباسي او داسې یو پوزیشن د خپل ځان دپاره غوره کړي چې بله ورځ هغوی هم وستایل سي. قدرمنو ځوانانو، زیار او محنت او تکلیف دا ضرور نتیجه لري. هر څوک چې تکلیف کوي، خواري کوي، شپې په ویښه باندې تیروي، مطالعه کوي، خپل ځان ستړی کوي، خامخا به نتیجه ګوري. ځکه الله پاک قرآن عظیم الشان کې فرمایي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. هغه سختې لارې، صعبې لارې، هغه به الله پاک هغه چاته اسانه کوي چې هغوی تکلیف باسي. یو کار به ډېر سخت وي، یو څوک به فکر کوي چې دا کار څوک نسی کولی، خو که چېرته د موږ قدرمن ځوانان کوشش وکړي، محنت وکړي، خواري وکړي، ممکنه ده چې هغه کار چې د موږ په ذهنونو کې ناممکن ده هغه ممکن سي. او قدرمنو استادانو نه مو دا غوښتنه ده چې دوی خپلو معززو شاګردانو ته د تعلیم ترڅنګ ښه تربیت ورکړي. موږ الحمدلله په افغانستان کې د علم کمښت نه لرو، که دیني برخه کې وي، که عصري برخه کې وي. ښه علما لرو، ښه ماهرین لرو، ښه متخصصین لرو، خو البته چې دا ناخوالې، ستونزې، مشکلات له ټولنې نه ختمیږي، نه له منځه نه ځي. د ما په فکر عمده لاملونه یې دوه شیان دي. یو دا ده چې موږ د تربیت په برخه کې کمزوري یو. سالم تربیت څنګه چې مناسب ده هغسې مو خپلو شاګردانو ته نه دی ورکړی. دویم دا ده چې هغوی ته مو سم هدف نه دی ټاکلی. که چېرته موږ سالم تربیت ورکړی وی، ټولنه کې به هغه ناخوالې، هغه ناروا او ناجائز کارونه چې نن یې ګورو دا به نه کېدل. که سالم هدف ورکول سوی وی، زه مطمئن یم چې بیا به یوازې دغه مادي لحاظ ته خلکو نه کتل. اوس خو ټول خلک دا فکر کوي چې تعلیم وکم د څه په خاطر چې ژوند مې برابر سي، او دا بیخي معمول ده. جماعت کې ملا صاحب هم
خپل شاګرد ته وایي چې ګوره درسونه به وایه، محنت به کوې، خواري به کوې، ځکه چې ژوند دې برابر سي. پلار هم ورته وایي ګوره بچیه درسونه به وایه، کوشش به کوې، محنت به کوې، خواري به باسې، ولې چې ژوند دې برابر سي. په مکتب کې استاد دغه خبره ورته کوي ابتدایه کې، ګوره درسو ته به سم راځئ، سستي به نه کوې، غیر حاضري به نه کوې، درسونه به سم زده کوې، ولې چې ژوند دې برابر سي. بیا چې متوسطې ته لاړ سي، لیسې دورې ته لاړ سي، لږ نه وروسته پوهنتون ته لاړ سي، یا طالب العلمان مو مختلفو درجو نه وړې غټې دورې ته لاړ سي، تخصص ته لاړ سي، اکثر دا فکر ورکول کېږي چې درس ووایه، د دې په خاطر یې ووایه چې ژوند دې برابر سي. ګورې دا هدف نه ده، هدف کې خطا سوي یو. ځکه خو بیا د موږ قدرمن ډاکټر چې بله ورځ ژوند برابر نه شي، ډېرې پیسې ونه ګټي، ځکه دی خو په دې فکر راغټ سوی، ټول همدا فکر ورکړی، همدا هدف یې ورکړی چې ژوند دې برابر سي. نو بله ورځ چې ښې پیسې نه وي، نو بیا حتی وطن هم پرېږدي. ځکه وایي ما خو د دې لپاره دا درس ویلي چې د ما ژوند نه سو برابر، نو لاړ به سم خارج ته، هلته پیسې ډېرې دي، هلته به مې دا ژوند ډېر ښه برابر سي. د موږ قدرمن انجینر سره بیا دا فکر نه وي، فقط د خپل ژوند د برابرولو فکر له هر چا سره وي. حتی عالم سره مو دا فکر نه وي، فقط د ژوند د برابرولو فکر ورسره وي. ځکه هدف له ابتدا نه تر انتها پورې همدغه ورکول سوی ده. خو معززو قدرمنو استادانو او قدرمنو شاګردانو محصلینو ورونو، ګورې د موږ د تاسو دغه د تعلیم او د تعلم د درس او د تدریس هدف یوازې دا نه دی چې ژوند برابر کو. هدف بل څه د اصلي هدف هغه موږ چاته نه ښیو. اکثر چې موږ نیمګړتیا لرو، هدف مو سم نه دی انتخاب سوی. هدف ګوره کلیات خمسه د دین دي. ولی یو څوک درس وایي، دیني زده کړې وکړي، عصري زده کړې وکړي، مختلفو فنونو کې ځان ماهر جوړ کړي، د څه هدف په خاطر؟ د دې هدف په خاطر چې د دین کلیات خمسه په جای سي، د دې لپاره کار وکړي او خدمت وکړي چې په دې کې د الله د دین ساتنه، د نفس ساتنه، د مال ساتنه، د عقل ساتنه او د نسل ساتنه ده. نو قدرمن استادان باید خپل هغه محصلین، خپل شاګردان دغه هدف ورته ورکړي، له ابتدا نه تر انتها دغه هدف ورته ورکړي چې ته به متخصص او ماهر جوړ سې. د څه په خاطر؟ د دې په خاطر چې بل ورځ د خپل دین نه حفاظت وکې، د خپل نفس او د بل نفس حفاظت وکې، د خپل مال او د بل مال حفاظت وکې، د خپل عقل او د بل عقل حفاظت وکې، د خپل نسل او د بل د نسل حفاظت وکې. ځکه ګوره په دې کې بیا هغه هدف چې موږ یې اوس ورکوو دا هم پکې راځي چې ژوند دې برابر سي. خو چې کله کلیات خمسه د موږ هدف وي، د دې لپاره کار وکړو، معلومه ده چې خپل ژوند هم جوړېږي، د ټولنې او د جامعې د نورو مسلمانانو ژوند او زندگی هم را سره جوړېږي. خو متاسفانه موږ دغه هدف خپل محصل ته، خپل طالب العلم ته او خپل د مکتب متعلم ته نه دی ورکړی. په کار دا ده چې قدرمن استادان خپل هغه محصلین او شاګردان او طالب العلمان په دغه هدف باندې تربیت کړي، په دغه هدف باندې وروزي. هغه چې بل ورځ بیا عالم سي دا فکر به نه وي ورسره چې زه خپل ژوند جوړ کړم، هغه سره به دا فکر وي چې زه د الله د دین حفاظت وکړم، د دین صیانت د ما مسؤلیت ده، د خپل نفس او د بل نفس حفاظت وکړم. ډاکټر صاحب سره به بیا دا فکر نه وي چې یوازې پیسې وګټي، دنیا برابره کړي. بیا به وایي چې نه نه ګوره د ما مسؤلیت دا ده چې دین وساتم، د ما مسؤلیت دا ده چې خپل نفس او د بل چا نفس وساتم. او همدارنګه د موږ انجینر صاحب سره بیا دا فکر نه وي چې یوازې د خپل ځان حفاظت وکړي، هغه سره به دا فکر وي چې نه نه د خپل مال او د بل مال حفاظت، داسې اسباب او وسایل هغه چې دنیا یې لري دا باید زم ولرم، د دې لپاره چې خپل نفس مو ساتلی وي، د نورو مسلمانانو نفسونه ساتلی وي، مال مو ساتلی وي، خاوره مو ساتلی وي، د الله د دین حفاظت مو کړی وي، د مسلمانانو او د خپل عقل حفاظت مو کړی وي، د نسل حفاظت مو کړی. بیا به ورسره دا فکر وي، بیا به یوازې د مادیاتو طرف ته نه ځي. نو قدرمنو معززو شاګردانو، تاسو د خپل ژوند هدف یوازې مادیات مه جوړوئ، او قدرمنو استادانو خپلو شاګردانو ته دا هدف مه ورکوئ چې یوازې دنیا دې برابر سي، ژوند دې برابر سي، مادیات وګټو. ګورئ دا د استاد خپله یوه سلطه ده. استاد له د خپل صلاحیت نه، له د خپلې سلطې نه باید استفاده وکړي. 5 داسې سلطې دي هېڅوک یې له چا نه نسي اخیستلی. په دې کې هر څوک اختیار لري، خپل مسؤلیت او مکلفیت یې پکې معلوم ده. یوه سلطه د پلار ده. پلار باید کوشش دا وکړي چې خپل بچی ته سم هدف ورکړي، د خپل بچی ښه تربیت وکړي، په دینی تربیت باندې تربیه کړي. پرې نه دي چې بچی په داسې یو فکر باندې رالوی سي چې هغه د دیموکراسۍ والا فکر وي، هغه د الحاد فکر وي، هغه د کمونیزم او د لیبرالیزم فکر وي، کوم چې دنیا کې
باطل ادیان او باطل فرقې او باطل دینونه دی هغه ته خلک کار کوي باید پوره ورته متوجي د خپل د اولاد سالم تربیت وکي او سالم هدف ورته ورکي ځکه سلطه د پلار دا چې هغه په زوی باندې په خپل اولاد باندې کامل حاکمیت لري هیڅوک نشي کوي چې دا سلطه ورنه واخلي دا سلطه الله ورکړې ده د الله پیغمبر ورکړي دین او شریعت ورکړي بل سلطه د امام ده ځکه دویمه مدرسه له کور نه هغه طرف ته هغه جماعت وي د موږ او تاسو عرف او عادت هم داسې جوړ ده ماشومان جماعت ته لیږو ملا صاحب مونځ مرخي جمع مرخي او د دین هغه اهم مسایل هم ورته بیانوي او الف با سپاره هم ورته وایي قرآن کریم هم ورزده کوي له دې نه وروسته بیا ماشوم مکتب ته ځي نو د امام سلطه ده امام ته پکار ده چې له خپل صلاحیت نه له خپلې سلطې نه د استفاده وکړي ګټه ترې واخلي امام هغه صلاحیتونه لري چې هیڅوک یې نسي ترې اخیستلی خو البته اوس اکثر امامان یو خو دا ده چې جوماتونو کې ښه امامان نه پیدا کېږي اکثر ښه علما چېرته په مسؤلیتونو کې دي نظام ته راغلي دي اکثر مدارس او مکاتب او جوماتونه مو داسې کسانو ته پاته دي چې د هغوی علمي استعداد ډېر کمزوری دی هغوی کې وړتیا او استعداد او صلاحیت نشته نو امام باید خپله سلطه وساتي اکثره امامان د کلي سپین ږیرو سترګو ته ګوري چې ولاله ملایي نه مې ونه باسي داسې نه چې دا رزق را باندې بند سي په کار داسې نه ده هغه به خپل حاکمیت لري کومه سلطه چې الله ورکړې ده د الله رسول ورکړې دین او شریعت ورکړې هغه به نافظوي امام ګوره امام د مقدم د مقتدیانو نه په هر کار کې به مخکې وي مقتدیان به په ده پسې نو په کار دا ده چې د معزز او قدرمن امامان خپل شاګردانو ته ښه هدف ورکي سالم هدف ورکي سم هدف ورکي او سم تربیت یې وکړي بله سلطه بیا د استاذ ده معزز او قدرمن استادانو تاسو له د خپلې سلطې نه له د خپل صلاحیت نه استفاده وکړي خپل شاګردان مو ښه تربیت کوي ولو که د مکتب مدیر او د مکتب امیر درته وایي چې نه نه تربیت کې ته کار نه لري ته فقط تعلیم ورته کوه ورته وایي چې نه نه ګوره د ما مشر یې زه د اطاعت کوم خو البته زه خپل صلاحیتونه لرم چې ما ته الله او د الله رسول او شریعت او اسلام را کړي دي ما باندې دا واجب ده او فرض ده چې زه د خپل شاګرد تربیت وکړم د تعلیم ترڅنګ به تربیت هم کوي یعنی په کار دا دی چې هر درسي ساعت کې 15 دقیقې د تعلیم نه مخکې د کتاب له شروع کېدلو روانېدلو نه مخکې باید استاذ خپل شاګرد ته محصل ته د تربیت خبرې وکړي د هدف خبرې ورته وکړي سالم هدف ورته وټاکي او ښه تربیت یې وکړي همدارنګه یوه سلطه په دې 5 سلطو کې هغه د خاوند ده ځکه خاوند په خپلې میرمنې باندې سلطه لري الرجال قوامون علی النساء دا حق شریعت ورکړی دین ورکړی د اسلام ورکړی او بل سلطه هغه د امام د مسلمانانو ده خپل صلاحیتونه لري دغه خپل سلطه وي څوک ترې اخیستلی نشي نو معززو استادانو په دې 5 سلطو کې یوه سلطه د تاسو ده د خپلې سلطې نه ښه استفاده وکړئ عظیم مسؤلیت الله تاسو ته درکړی عظیم عبادت کې تاسو اخته یئ د مسلمانانو د اولاد سالمه تربیت تاسو کوئ که چېرته موږ ښه شاګرد تربیه کړو شاګرد ته ښه هدف ورکړو انشاءالله 10 کاله وروسته به دا ناخوالې چې کومې دي دا به بیا نه بیا به څوک غلا نه کوي بیا به څوک قتل نه کوي بیا به څوک شراب نه خوري بیا به څوک د مسلمان تحقیر او توهین نه کوي ولې ښه به تربیت سوی فکر به ورسره بیا به څوک یوازې د خپل جب ډکولو دپاره کار نه کوي د خپلې دنیا جوړولو دپاره به نه کوي بیا به فکر دی چې نه د ما خو اصلي مسؤلیت اصلي هدف دا و چې کلیات 5 به ساتم د دې لپاره به بیا کار کوي بیا به دنیا م الله جوړه کړي آخرت به م الله جوړه کړي ټولنه به هم له فساد نه پاکوي نو په کار دا ده چې موږ تاسو خپل قدرمن شاګردان په سالمه تربیه باندې وروزو او ښه سالم هغه هدف ورته ورکړو دا ډېرې مهمه مسلې دي صحیح د ځینې نور لاملونه هم شته یعنې ولې فساد کېږي یو علت دا هم د نفس او شیطان را باندې زورور ده دې کې شک نشته کله چې یو څوک خپل نفس او شیطان په خپل قابو کې وساتي بیا ګناه نه کوي بیا فساد په مخ د ځمکه باندې نه کوي د نفس د کنټرول دپاره بیا تر ټولو ډېره ښه بهترینه لاره دا تصوف ده اکثر خلک ورسره مخالف دي تصوف ګوره دا په قرآن ثابت ده په حدیثو ثابت ده البته ځینې داسې خلک هم شته چې تصوف یې اوس ډېر سخت رنګ بدی کړی خلک هغو ته ګوري فکر کوي چې همدغه تصوف ده د خلکو زړونه یې ورته ورکړي داسې ستونزې مشکلات لرو همدارنګې حب الدنیا لکه حدیث مبارک کې راځي دا سر د ټولو ګناهونو ده یعنی کله چې د یو چا په زړه کې د دنیا محبت ولویږي بیا دی کوشش کوي چې دنیا ډېره کړي بیا دې ته نه ګوري چې حلال ده حرام ده روا ده ناروا ده جائز ده ناجائز ده غلا ده وی کم وی نه کم کوشش کوي چې دنیا یې زیاته سي نو قدرمنو
هلته به فساد له ځمکې نه ورکېږي، هلته به موږ او تاسې هغه ټولنې به ډېره زیاته ترقي او تعالی کړې وي، رامنځته سوي به وي چې موږ او تاسو خپل شاګردان په سالم تربیت کو، ښه هدف ورته وټاکو او څه مو چې مسؤلیت او مکلفیت د هغه په سم شکل ادا کړو. الله تعالی دې دا مجلس په خپل عالي دربار کې قبول او مقبول وګرځوي. الله تعالی دې موږ ځوانانو ته داسې فکر ورکړي، داسې انګیزه دې الله ورسره پیدا کړي چې هغوی د الله د دین دپاره د خدمت جوګه وګرځېږي او د الله پاک د دغه عظیم دین او شریعت او د اسلام دپاره دوی داسې خدمتونه وکړي لکه دنیا کې چې موږ نور علما یادو، که دیني علومو کې دي که عصري علومو کې دي، چې دغسې د موږ ځوانان هم بیا یاد سي، ابتکاري کارونه وکړي، افتخاري کارونه وکړي، د خپل ځان لپاره، د کورنۍ دپاره، د ټولنې دپاره افتخار جوړ سي. الله رب ذوالجلال دې دغه مجلس په خپل عالي دربار کې قبول او مقبول وګرځوي. رب کریم دې ښه اثر پې مرتب کړي. الله تعالی دې دغسې خلک چې هغوی د موږ ځوانان تشویقوي، ترغیبوي، په ټولنه کې نور هم زیات کړي، دغسې ادارې د الله پاک نور هم ډېرې کړي. په کار دا د ترغیبي او تشویقي مجالس ډېر زیات ونیول سي، ځکه ځوانان مو ضرور یو فکر اخلي، پیدا کوي او دا سوچ کوي چې زه هم باید داسې یو ابتکاري کار وکړم چې تشویق سم. تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير